أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. پنځلسمه سپاره ده سبحان الذي او ولسم لمبر صورت دی د قرآن شریف سورة بنی اسرائیل او د دې مبارک صورت 90 نمبر آیت موږ تاسو وایه. د نن په مبارک درس کې الله جل شانه خپلو بندګانو ته دا نصیحت کوي چې تاسې اقتصاد وکړئ، میانه روي وکړئ په مصرف کې. هغه که د کور مصرف وي، هغه که صدقه او خیرات وي، هغه که د پردیو سره معامله وي او هغه که د اقرباو سره وي. په دې کې تاسې کوشش وکړئ میانه روي وکړئ، مه د بخل څخه کار اخلئ او مه تر حد تجاوز کوئ په سخاوت کې، ځکه دا دواړه ستاسو لپاره د مشکلاتو زیږنده کوي، ستاسو لپاره مشکلات پیدا کوي. واقعه داسې وه چې یو هلک رالی و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته، فقال ان امی تسألك کذا و کذا. هغه هلک نبی علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله، زما مور زه راستولی یم د دې دپاره چې زما مور څه غوښتنه درلودله، ستا څخه پلان او پلان شی غوښتی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا اليوم من شيء. په دې وخت کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره کوم شی نو موجود، نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې نن یو شی نسته زموږ سره، داسې یو شی چې تاسو ته یې درکو. فقال الغلام فتقول لك. نو بیا زما مور فرمایي چې که چیرې بل شی نه وي نو ته و ما ته ستا جامې راکړه، یعنې زما مور جامې غواړي ستا څخه چې جامې راکړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ولاړی، مبارک قمیص یې وکښي، هغه قمیص یې ورته راواستوي او بل قمیص نه و چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اغوستی وای. نو د لمانځه وخت سو، حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم انتظار دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قمیص نه درلودی، وزن دی. حضرت جبریل علیه السلام راغی، دغه آیت کریمه یې راوړي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. عرب چې کله د یو چا سخاوت بیانوي نو د سخاوت او د سخي څخه تعبیر کوي، وی پلانکی چې کوم دی هغه لاس پراخ دی، لاس یې اوږد دی، لاس یې غوړولی دی. او چې کله د یو چا د بخل بیان کوي نو تعبیر په دې انداز کوي چې د هغه لاس تړلی دی. لکه بل ځای کې چې قرآن شریف کې راځي چې یهودو نعوذ بالله د الله جل شانه په باره کې وویل چې ید الله مغلوله، الله جل شانه بخیل دی، د الله پاک لاسونه تړلی دي. نو دلته هم الله جل شانه امر راواستوي چې زما بندگانو مه یو مخ لاسونه تړي، یعنی مه یو مخ بخل کوي چې کله یو څوک ستاسو څخه غوښتنه وکړي بلکل تاسې و خپل جیب ته لاس نه کښته کوئ، بلکې لاسونه مو تړلي وي، صدقه و خیرات نه کوئ. دا هم نه ده پکار.
او مه داسې کوئ چې یو مخ سخاوت کوئ چې ټول هر څه چې در سره وي هغه ورکې. دا هم نه ده پکار، ځکه دا دواړه ستاسو دپاره حسرت و افسوس و ملامتیا د دې ذریعه ګرځي. بیا به کیدای سي چې بیا پر خپل حالت باندې افسوس و ندامت وکړې، بلکې میانه روه زندګي وکړه. د کور لپاره د ضرورت په اندازه باندې څه راوګرځوه، تر حاجت و ضرورت چې زیات وي هغه د الله جل شانه په لاره کې صدقه کړه. زموږ حضرات علما کرام فرمایي چې یوازې دا د صدقې میدان نه، د کور د مصارفو په ځای کې هم دا قانون دی. د کور په مصارفو کې میانه روي وکړه. یو حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ندیم من استشاره، هغه څوک چې د مشورې اهتمام کوي، خپل کارونه په مشوره باندې مخته وړي، دا به هیڅکله پښیماني ونه کړي. ولا خاب من استخاره، هغه څوک چې په خپلو کارو کې استخاره کوي، د الله جل شانه څخه خیر طلبوي، دا به هیڅکله د نقصان سره مخ نسی، دا به همیشه د خیر سره مخ وي، د نقصان څخه به محفوظ وي. ولا عال من اقتصد، او هغه څوک چې په خپل مصارفو کې میانه روي کوي، هغه به هیڅکله د فقر او غربت سره مخ نسی، هغه به الله جل شانه د فقر او غربت و احتیاج وساتي. بل حدیث شریف کې راځي الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه، یو څوک د خپل زندگی او ژوند د برابرولو دپاره ډېرې لارې چارې لټوي، ډېر کوشش کوي، دکانداری کوي، تجارت کوي، زراعت کوي. حدیث شریف فرمایي چې یو دغه لارې چارې دي چې خلک د پیسو د مال د حاصلولو دپاره یې کوي. دا ټولې لارې د تجارت و د زراعت دا نیم معیشت و نیم زندگی د انسان، نیم مال و انسان ته برابروي. نیم عیش او نیم مالداری و انسان ته دا د صحیح مصرف په صحیح طریقه باندې مال مصرفول، دا د انسان دغه د عیش او د زندگی پر دوهم اړخ دی. دا د انسان د زندگی یو پر اړخ دی، بلکې نیمه حصه د زندگی دا تشکیلوي چې په صحیح طریقه باندې مال مصرف کړي. نو که د کور مصرف په دې کې هم باید میانه روي وسي، که د اقرباو سره تعاون وي په دې کې هم باید میانه روي وسي، نه د بخل څخه کار واخیستل سي او نه تجاوز وسي په صدقه و انفاق کې تر حد. او که د بل عامو مسلمانانو سره صدقه و انفاق و خیرات وي په هغه کې هم باید میانه روي وسي. البته زموږ علما کرام دا فرمایي چې د الله جل شانه په بندگانو کې فرق سته. بعضې داسې بندگان وي چې هغو ته الله جل شانه د صبر طاقت او قوت ورکړی وي، نو هغه کولی سي چې خپل ټول مال مصرف کړي. او بعضې داسې بندگان وي چې د هغو سره دا پر استعداد او طاقت نه وي، نو د هغو دپاره بیا دا حکم دی چې هغه دی ټول مال نه مصرفوي. لکه د احادیث شریفو په ذخیره کې موږ دوه واقعات لرو. یو وخت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جهاد لپاره د صحابه کرامو څخه چانده وغوښتل. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د کور څخه مال راوړي، چانده راوړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې کوي چې تا په خپل کور کې څه پرېښوله؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله، ما په کور کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم پرېښوله، یعنی د کور هر څه مې د الله پاک په نامه باندې صدقه کړله، د الله جل شانه نوم دا مې په کور کې پرېښوي، نور ټول کور مې مال مې صدقه کړي.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منع نه وکړله چې ټول دې ولې صدقه کوي. یو بله واقعه بیا موږ لرو چې سعد رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره مشوره کوي چې یا رسول الله زه غواړم چې خپل ټول مال د الله پاک په لاره کې صدقه کم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه نه ورکوي. بیا هغه اجازه غواړي چې یا رسول الله نیم مال به صدقه کم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه نه ورکوي. بیا دریم واري هغه اجازه غواړي چې یا رسول الله ثلث د مال دریمه حصه به صدقه کم. نبی علیه السلام د دریمه حصې اجازه ورکړله، خو ورته ویې ویل چې دا هم ډیره ده. نو د دې دواړو علما کرام تطبیق دا کوي چې د بعضې کسانو استعداد لوړ وي، هغه که ټول مال ورکړي هم صبر کولی سي، برداشت لري، د هغو څخه بې صبري نه کیږي، نو لحاظه هغو ته دا اجازه سته. او بعضې کسان داسې وي چې هغه بیا وروسته د صبر او تحمل استعداد نه لري، نو د هغو دپاره دا پکار ده چې هغه په دې کې میانروي وکړي. دوهمه خبره، په دوهم آیات کریمه کې الله جل شانه یو قانون بیانوي: ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. د رزق پراخول، د رزق تنګول، د دې دواړو اختیار د الله جل شانه سره دی. چاته چې الله جل شانه وغواړي رزق یې پراخوي، چاته چې الله جل شانه وغواړي رزق یې تنګوي. صحیح ده چې انسان به د اسبابو په درجه کې کوشش کوي، د اسبابو په درجه کې به انسان سعی کوي، ځغاسته به کوي. خو ما ورته وینو چې په یوه بازار کې، په یوه ځای کې دوه کسان وي، دکان لري، په یوه کلي او په یوه علاقه کې دوه کسان وي، مځکه لري، دواړه بزګري کوي، دواړه دکانداري کوي. و یوه کلي وطن ته دوه کسان د تجارت دپاره ځي، خو یو د هغه طرفه څخه ډېره نفع او ګټه راوړي، او بل د هغه طرفه څخه نفع نسي راوړلی، فقط دومره سي چې سر په سر باندې سي، او یا دومره نفع راوړي چې د هغه مازې شپه په تېره سي. معلومه سول دا چې د انسان دا فقط کوشش دی، باقي رزق پراخول دا د الله جل شانه په اختیار و قدرت کې ده. وکم بنده ته چې الله جل شانه وغواړي رزق یې پراخوي، د هغه په لاس کې الله جل شانه خاوره دا سره زر کې، او کم بنده ته چې الله جل شانه وغواړي د هغه په لاس کې سره زر خاورې ګرځوي. یاو دوهم دا فیصله چې الله جل شانه د بندگانو په حق کې کوي چې چاته رزق پراخوي او د چا رزق تنګوي، دا فیصلې اټکل نه دي چې الله جل شانه د یو چا رزق پراخوي هسې یو اټکل فیصله وسول، او د یو چا دا تنګوي هسې یو اټکل فیصله ده، بلکې انه کان بعباده خبیرا بصیرا. الله جل شانه په خپلو بندگانو باندې پوره کامل علم لري، او د هغو احوال پوره الله پاک ویني. الله جل شانه د بنده په حال باندې خبر دی. دغه فیصله چې الله جل شانه کوي دا پر حکمت باندې بنا ده. یو حدیث قدسی دی، الله جل شانه فرمایي: ان من عبادي لمن لا يصلحه الا الفقر. زما داسې بندگان سته چې د هغو لپاره یوازې او یوازې فقر مناسب دی، د هغو لپاره فقر بهتره دی. ولو اغنیته لافسدت علیه دینه. که زه هغه ته مال ورکمه نو د دې مال په ذریعه باندې د هغه اخرت بربادیږي، د هغه دین بربادیږي. نو زه چې هغه ته پیسې نه ورکوم، مال نه ورکوم،
دا د هغه سره ظلم نه کوم، دا پر هغه باندې تعدا نه کوم، بلکې دا د هغه د دنیا څخه مهم چې دین دی د هغه حفاظت کوم. وان من عبادي لمن لا يصلحه الا الغنا. زما بعضې داسې بندگان دي چې د هغو دپاره بیا د مالداري څخه سیوا بله نسخه نسته، د هغو دپاره مالداري بهتره ده. ولو افقرته لافسدت عليه دینه. که مې هغه بیا مسکین کړي، هغه هم دین بربادوي هم ځان بربادوي. نو الله جل شانه چې د بندگانو دپاره دا فیصله کوي، دا فیصله پر حکمت بنا ده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. بعضې بندگان داسې دي که الله جل شانه د هغو دپاره په دنیا کې د مال پراخي راولي، هغه بغاوت کوي، خپل آخرت بربادوي. د دې مثال ما او تا په دنیا کې ژوندی مثال لرو چې یو وړوکی دی، ماشوم دی، کوچنی دی، پلار و هغه ته د 100 روپو نوټ په لاس کې نه ورکوي، پلار و هغه ته د 100 غمی په لاس نه ورکوي. دا په دې وجه نه چې د پلار پر هغه باندې دا پیرزونه دی، دا په دې وجه نه چې پر پلار باندې تر دې اولاد دغه پیسې قدرمنې دي، بلکې د دغه پیسو په وجه یا د دې 100 د غمي په وجه باندې د دې اولاد و ژوند ته خطر دی. که د دې اولاد سره دا د 100 غمی ورسره وي یا دا د 100 نوټ ورسره وي او دی د باندې ووځي، نو بیا غله پر ده باندې حمله کوي، د ده سر پرې کوي. نو په دې وجه هغه د ده څخه دا څه اخلي چې دا د ده دپاره ذخیره سي، چې کله دی را ځوان سي، قوي سي، بیا به دی د دغه 100 او د دې مال څخه نفع هم واخلي او د ده دپاره به دا مال هم د خوشحالۍ ذریعه سي. او اوس که یې ورکمه خوند به هم نه پر واخلي، ژوند به هم وبایلي. داسې الله جل شانه بعضې بندگانو ته رزق تنګوي، دا په دې سبب باندې چې د دې رزق په تنګولو سره د هغه ایمان او دین محفوظ وګرځېږي. نو ځکه الله جل شانه په دې ځای کې بندگانو ته اعلان وکړي چې د رزق پراخول او د رزق تنګول دا دواړه د الله جل شانه په اختیار دي. دا د بنده په صلاحیت باندې نه دي، دا د بنده په چالاکۍ باندې نه دي. همدې خبرې قارون برباد کړي. قارون ته چې کله الله جل شانه مال ورکوي، قارون دا د مال زیادت او د مال ډیروالی دا خپل کمال وبلی. انما اوتیته علی علم عندي. ما چې دا دومره مال پیدا کړی دی، دا مې په خپله چالاکي په خپله پوهه پیدا کړی دی، حالانکې دا غلطه وه. نو الله جل شانه فرمایي چې دا رزق پراخول او دا رزق تنګول دا زما په اختیار دي، او دا فیصله چې زه د بندګانو دپاره کوم دا په ناخبرتیا او په اټکل نه کوم، بلکې دا په علم باندې کوم، دا په حکمت باندې کوم. الله جل شانه دی موږ او تاسو ته د الله پاک په فیصله باندې رضا را نصیب کړي. دې ته ویل کېږي رضا بالقضا. کله چې انسان د الله پاک په قضا او فیصله باندې راضي سي، بیا انسان ته په قلب او زړه کې یو قسم خوشنودي او خوشحالي حاصله سي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.